السلام علیکم دوستانو، بیا هم ستړي مه شئ. د سیمپل پریزنټ ټنس د درس په دوهمې برخې ته بیا هم ښه راغلاست. موږ د منفي جملو په جوړولو کې اخته وو. دوهمه جمله he does not exercise. ګوري دا خبر مو وکړه که چیرې دغه فاعل he she it احمد محمود که چیرې دغه فاعل مفرد وو نو تاسې به په does not سره منفي کوئ. ګوري does not هغه وخت کارېږي کله چې اکشن والا جملې زه بیا تاسو ته وروسته لیکم چې اکشن سټیټ پراپرټي درې سره درته لیکم نو چیرې تاسې باید وارخطا نه سئ. تاسې ته ټوله مواد چې په سمبل پریزنټ ټنس پورې اړه لري ټول مثالونه زه تاسو ته په واضح ډول سره تشریح کوم. he does not exercise. دریم مثال she learns English. ګوره مثبته جمله ده. په مثبته جمله کې کله چې فاعل مفرد وي فعل ته اس ورکوو، خو کله چې دا جمله بیا منفي کوو she does not learn English د فعل څخه به اس بیرته لیرې کوي ځکه چې does not کار شو. دا په اصل کې په does کې اس کار شوی دی. دا does څنګه جوړ شوی دی؟ دا does په اصل کې لکه ډو ته چې ای اس ورکې صحیح دی، لکه ډو ته چې ای اس ورکې نو هلته یو وارې دغه does کار شوی دی، یو وار ای اس یا اس کار شوی دی نو دوه وارې د فعل سره نه اضافه کیږي. she does not learn English. د کومکی فعل سره چې اس کار شو نو بیا د اصلي فعل سره اس نه کاریږي. څلورم مثال it runs. ګوره په مثبت مثال کې اس ورکول شوی دی it runs quickly. منفي مثال به تاسو څنګه وایست it does not run slowly. it does not دلته اس استعمال شو it does not run بیا اصلي فعل ته اس نه ورکول کیږي صحیح دی. کله چې کومکی فعل ته اس ورکول شو اس یا ای اس نو بیا اصلي فعل ته نه ورکول کیږي it does not run slowly. اوس نو پنځم مثال دی احمد calls me. احمد ماته زنګ راوهي. راځي نه احمد does not come. ګوره احمد مفرد فاعل دی یو نه پاتې احمد does not په does not سره منفي کیږي. my brother comes home late. نو زه اوس دا مثال زه څنګه منفي کوم he does not come early. دی ناوخته راځي نو وختي نه راځي he does not come early. که چیرې دغسې یو مثال و چې په پای کې د فعلو په پای کې x s ch دا راغلي وه دا هم په هغه طریقه سره ای اس بیا ورڅخه لرې کوي. his father watches TV. his father نو څنګه his father watches TV. his father does not eat. خوراک نه کوي تلویزیون ګوري خوراک نه کوي does not یو بل فعل واچول شي. John fixes the car. John does not fix. ګوره John does not fix the radio. رادیو نه جوړي صحیح دی. موټران جوړي does not چې کله کار کوي د فعل څخه به اس لیر کوي. نو دا د جملو د منفي کولو طریقه سوله. ښه جمع حالت دغه کله چې فاعل جمع وي وي آی وي یو دی فعل خو نو بیا هغه اس نه لري نو چې اس نه لري تاسې به کومکی فعل ته هم اس نه ورکوئ. کومکی فعل ته چې اس نه ورکوئ څنګه we talk to each other. we do not insult. موږ جنجال و خشک و خبطۍ نه سره کوو موږ یو بل ته خبرې کوو. we do not په do not سره ګوره اصلي فعل اس نه لري تاسې به کومکی فعل ته هم اس نه ورکوئ. we do not په do not سره دا ټوله we they I you ټوله په do not سره منفي کېږي. they walk in the morning. اوس نو تاسې څنګه منفي کوئ دی منفي کوئ they do not walk in the evening. سهار د خوا قدم وي ماښام د خوا قدم نه وي. they do not walk in the evening په do not سره منفي سو. ولې په do not سره منفي سو؟ ځکه چې فاعل جمع دی. او درېیمه نقطه دا ده درېیم مثال I use my mobile. صحیح دی زه خپل ټلیفون استعمالوم. څنګه I do not use my iPad. I do not use my iPad. زه iPad نه استعمالوم ځکه چې ټلیفون استعمالوم. I do not use my iPad. څلورم you try hard. ته سخت کوشش کوې. you do not sleep. بیده نه یې نو کوشش چې کوې نو خوبونه به بیا نه کوې صحیح دی. you do not sleep. you speak English. ته په انګلیسي خبرې کوې نو په روسي ژبه باندې خبرې نه کوې. you do not speak
speak Russian. په انګلیسي خبرې کوي په روسي ژبه بیا خبرې نه کوي. Ahmad and Mahmoud learn English. Ahmad and Mahmoud do not learn French. My brothers sleep early. My brothers sleep early. My brothers do not sleep late. My brothers do not sleep late. صحیح شو. دا په do not سره منفي کېږي. نو دغه ټوله جملې چې وې دا صحیح دي. د سره څخه ته د پای پورې دا مثالونه دا ټوله د اکشن دپاره وه. صحیح دي. ستاسې پام و چې دا ټوله د اکشن یا هم عمل و. د عمل یا هم اکشن دپاره دا مثالونه و. زه به دا هم تاسو ته هایلایټ کړم. صحیح دي چې بیا ستاسې څخه ورک نه شي. دا خو نو اکشن شو. راځو په اکشن کې تاسو مثبت او منفي سوالونه دا ټول زده کړل. مثبت او منفي. اکشن کې به هم راځو لږ کار به راوکړو. په اکشن کې بل موږ چې زده کوله نیګیټیو سټیټمنټس دا خو مو زده سوله. انټراګیټیو کې بیا دوه ډوله راځي. یس نو کوېشنز. اول راځو یس نو کوېشن به زده کړو. یس نو کوېشن ډېر اسانه. یس نو کوېشن کله جوړوئ تاسې به کله چې فاعل مفرد یې په ډز سره بیا سوالیه کوي. ډز د جملې په سر کې ور اضافه کوئ. کله چې ډز اضافه کوي بیا به هم د فعل څخه ایسته کوي. یعنې هغه خبره سوله لکه په منفي جملو کې. مثلا دغه مثال he writes his homework. Does he write his homework? Does he write his homework? آیا د خپل کورنۍ کار لیکي؟ دا ولې په ډز سره سوالیه کېږي؟ ځکه چې he دا هی چې دی مفرد فاعل دی. singular subject. کله چې singular subject راشي نو په داس سره سوالیه کېږي. دا ټول مثالونه نور دغه رقم کېږي. he does not exercise. she learns English. does she learn English? دا هم په داس سره سوالیه کېږي. صحیح دی. نو زه به تاسو ته د دې منفي جملې پر ځای باندې سوالیه جمله ولیکم. does she learn English؟ دې ته بیا هم فهمي چې فعل ته اس ور نه کوي. او بل خبر په نظر کې دا ونیسئ کله چې یو مثبت جمله سوالیه کوئ ډي دا اول حرف به غټ وي. اچ بیرته په کوچني حروفو لیکل کېږي ځکه اچ اوس دلته د جملې مابین سو. دغه ډي چې ده دا د جملې اول حرف سو. نو همیشه د جملې اول حرف غټیږي. بغیر له جملې اول حرف څخه نور حروف نه غټیږي. یو خو نو هغه پراپر ناونز دي. پراپر ناونز غټیږي چې هغه بیا په یو بل ځای کې دې ته موږ یادونه وکړو. د دې راځو اوس خپلې اصلي موضوع ته. نو دلته she learns English. Does she learn English? It runs quickly. Does it run quickly? ګوره does به ور واچوئ. does بیا به څه وکړئ کله چې does استعمال سو د فعل څخه به اس لرې کوي. د فعل څخه نو زه راځم د دغه مثال پر ځای باندې سوالیه مثال تاسو ته لیکم. it runs quickly. Does it run quickly? Does it run quickly؟ نو دا سوال سو. تاسو په پای کې سوالیه علامه ور اضافه کړئ او اول حرف یې غټ کړئ. دغه پنځمه جمله شپږمه جمله دا ستاسو کورنۍ کار سو. دا به تاسو خپله واړوئ. اوس نو راځو جمع فاعل که راغلی وو plural subject دا به څنګه سوالیه کوئ. یس نو کوېشن به څنګه ورڅخه جوړوئ. یس نو کوېشن په دې طریقه ورڅخه جوړیږي په ډو سره. do we talk to each other? do we talk to each other؟ دلته هم په پای کې سوالیه اول حرف غټیږي. ګوره ټي او وی دبلیو چې ده دا بیرته کوچنی کېږي. do we talk to each other؟ they walk in the morning. do they walk in the morning؟ دا یو مثال به درته ولیکم نور به ستاسو کورنۍ کار شي. په ډو سره سوالیه کېږي. do they walk in the morning؟ do they walk in the morning په پای کې به سوالیه ور اضافه کوئ. I use my mobile. do I use my mobile؟ صحیح دی. you try hard. do you try hard؟ You speak English. Do you speak English؟ Ahmad and Mahmoud learn English. Do Ahmad and Mahmoud learn English؟ My brothers sleep early. Do my brothers sleep early؟ ټوله په دو سره سوالیه کېږي. نو دا چې سو yes no question سو. yes no question څخه وروسته بیا ډبل ایچ question راځي چې هغه په پای کې تاسو تشریح کوم. په دې yes no question کې یو ډول بل سوال هم راځي چې هغه منفي سوال دی. negative interrogative. دلته به زه تاسو ته یو مثال ولیکم. موضوع په چیش کې ده. تاسو ته په اصل کې نیګیټیو انټراګیټیو سوالونه زه تاسو ته تشریح کوم په سمپل پریزنټ ټینس کې. نیګیټیو انټراګیټیو سنټنس یعنی منفي سوالیه
منفي سوالیه بیا پر دوه ډوله کېدلی شي یو فارمل حالت پکښې کې او بل به څه شي انفارمل دا مو په یاد فارمل او انفارمل نو نیګیټیو انټراګیټیو دا به زه بیا هم تاسو ته هایلایټ کړم چې ستاسو څخه ورک نه شي نیګیټیو انټراګیټیو حالت به زه تاسو ته مکمل تشریح کړم نیګیټیو انټراګیټیو نو یو جمله کله چې منفي وي زه اوس تاسو ته یو جمله منفي ده هغه منفي جمله چې تاسو سوال کوي هغه نیګیټیو انټراګیټیو منفي سوالیه زه he does not walk in the morning ګوره دا نیګیټیو سټیټمنټ دی نیګیټیو منفي does not پکښې استعمال شوی دی اوس که چیرې تاسې ناټ پر خپل ځای باندې پرېږدئ ناټ پر خپل ځای باندې does د جملې سر ته یوسئ یعنې داسې ولیکئ دا رقم ولیکئ does he not walk in the morning دا یو ډول سوال شو ګورئ does مو د جملې سر ته ویوئ does not پر خپل ځای باندې پاتې شو دا فارمل طریقه شوله صحیح شو فارمل یا رسمي طریقه شوله does he not walk in the morning انفارمل طریقه بیا دا ده چې does او not په دې منفي جمله کې په دې نیګیټیو جمله کې does او not دواړه د جملې سر ته یوسئ دواړه چې د جملې سر ته یوسئ نو بیا څه شو does not he walk in the morning صحیح شو نو دې ته هم په پای کې سوالیه ورکول کېږي دا به انفارمل طریقه شوله د انفارمل طریقه چې ده معمولا تاسې کنټرکشن هم پکښې استعمالولی شئ یعنې doesn't he walk in the morning داسې کنټرکشن معمولا په انفارمل طریقه کې کنټرکشن کاریږي صحیح دی ځکه انفارمل خو نو ډېر ضروري نه ده چې تاسې ډېر ادبیات و رسمیات کار کوي صحیح شو په دې خبره کې خو نو انشاءالله مشکل نه لري دا انفارمل طریقه شوله نو د یس نو کویشن کار خلاص او فارمل انفارمل دواړې طریقې ته ستاسې زده شولې کوم بیا هم نه زده شوي بیا کولی شئ دا ویډیو بیرته د سره یو وارې وګورئ کوم بیا هم نه زده شوي کولی شئ زما سره په تماس کې شئ کوم پوښتنه درلودل انشاءالله زه به ستاسې پوښتنې ته جواب وایم کولی شئ تاسې خپلې پوښتنې په کمنټ کې ماته ولیکئ په کمنټونو کې هم به زه تاسو ته انشاءالله پر وخت باندې تاسو ته جوابونه درکړم نو دا نیګیټیو او انټراګیټیو دا سنټنسز خلاص اوس راځو WH کویشنز ته دا خبره ډیره مهمه ده WH کویشنز تاسې څنګه جوړوئ په دې زمانه کې WH کویشن په دې طریقه سره جوړیږي ورته ګورئ تاسې به هره زمانه چې زه تاسو ته عمومي سټرکچر وایم تاسې به یو دانه WH ورډ راواخئ WH ورډ صحیح دی او بل به اګزلري ورب ورواچوئ اګزلري ورب دا ورواچوئ اګزلري ورب د څه شي د وراچوئ اګزلري ورب د هغه زمانې د ورواچوئ به کومې زمانې چې تاسو غواړئ د کومې زمانې چې تاسو غواړئ WH کویشن جوړ کړئ WH لغات اوس مثلا موږ اوس په سمپل پریزنټ ټینس کې یوازې به د سمپل پریزنټ ټینس په اړه خبرې وکړو نو یو دانه WH ورډ راواخئ auxiliary verb د دغه سمپل پریزنټ ټینس کومکی فعل راواخئ کومکی فعل do does is am are تاسې کوم یو رااخئ نو تاسې به فاعل ته وګورئ سبجیکټ خو وروسته دی پسې به سبجیکټ ورواچوئ او پسې به ورب ورواچوئ صحیح شو دغه چې دی دا د دې سمپل پریزنټ ټینس لپاره څه شو یو د سمپل پریزنټ ټینس د WH کویشنو دپاره د WH سوالو دپاره یو سټرکچر صحیح دی دا نو تاسې مه هېروئ زه به دا هم تاسو ته هایلایټ کړم اوس نو راځو د دې سټرکچر مطابق زه تاسو ته مثالونه جوړوم مثلا زه وایم دی څه شي کوي وټ دا خو WH لغات کومکی فعل نه را معلومیږي چې ډاز ورواچوم که ډو ورواچوم پله خپل سبجیکټ ته وګورئ هی چې سبجیکټ شو نو دلته به ته د مفرد فاعل لپاره ته ډاز کارېږه دا خو په یاد دی نو what does he do دی څه شي کوي ورته وګورئ اول WH لغات شو پسې کومکی فعل شو کومکی فعل وروسته سبجیکټ شو دا هی چې سبجیکټ دی او پسې فعل راغلی دی دا څه شي کوي what does she do دا څه شي کوي صحیح شو عین مفرد فاعل دی نو what does she do دوی څه شي کوي دوی چیرې ځي بل WH لغات به بدل کړو اول WH لغات کومکی فعل ورواچوئ where do they go دوی چیرې ځي
ولې مې ډو استعمال کوي ځکه چې دا وروسته فاعل چې دی دا جمع دی ویر ډو دی ګو صحیح دی زه انګلیسي ژبه څنګه زده کوم هاو ډو آی راغلی ځکه ډو استعمال هاو ډو آی لرن زه څنګه زده کړه کوم هاو ډو آی لرن انګلیش تاسې دغه رقم دلته انګلیش هم ورسره ورکولی سي هاو ډو آی لرن انګلیش I learn English online from the videos د ویډیوګانو څخه انګلیسي ژبه زده کوم دا هم یو ډېره ښه طریقه ده ډېره ښه مؤثره او اسانه طریقه ده How do I learn English زه انګلیسي ژبه څنګه زده کوم بل مثال ولې احمد انګلیسي زده کوي Why does احمد مفرد فاعل دی ځکه does کارېږي Why does احمد learn English Why does احمد learn English احمد ولې انګلیسي ژبه زده کوي Why دا ګوره د سټرکچر مطابق WH لغات شو صحیح دی WH لغات Why does احمد learn English نو تاسې WH لغاتونه تاسې په یاد دي چې هغه څه شي دي what بل څه شي دی where بل WH لغات راته وایست راځئ او بل دانه به څه شي سي why when او بل which بل how بل who او بل whose دا WH لغات شو صحیح دی دا WH لغاتونه شول څو دانې شوله 1 2 3 4 5 6 7 8 دا WH لغاتونه شول په دې ټولو کې دغه هو ځانګړي WH لغات دی په هو کې بیا دوه حالتونه دي ګورئ هو تاسې په یاد لرئ د هو دپاره بیا څو حالتونه دي موجود دي هو دپاره دوه حالتونه موجود دي یو هو خو د یو عمل اجرا کوونکی پوښتې که چیرې تاسې د یو عمل فاعل په کار وي سبجکټ پوښتئ نو د هو ترتیب داسې دی دا د هو دپاره ځانګړي ترتیب تاسې په یاد ولرئ دا ستوري والا دی زه به د دې سره درې ستوري هو لکه د مثبتې جملې ترتیب داسې کارېږي که چیرې هو د سبجکټ نو دلته په کتابونو کې داسې لیکلي هو از سبجکټ یعنی ته فاعل پوښتې مثلا کور څوک پاکوي صحیح دی نو دا جمله هو ډز دلته کومه کې پې نه غواړي هو کلینز د هاوس هو کلینز د هاوس دا که څه هم WH کویشن دی دا رقم عام ترتیب چې موږ ویلي وه چې WH لغات وروسته به کومه کې پیلي په دې کې کومه کې پیل نه غواړي نو اسانه طریقه دا ده داسې فرض کړئ لکه هو چې د یو چا نوم وي او هغه یو نفر وي هو کلینز د هاوس دا هو چې دی کور پاکوي یعنی څوک کور پاکوي صحیح دی دا فاعل پوښتې صحیح دی فاعل پوښتې که زه اوس هو از آبجکټ ولیکم یو مثال بله درته ولیکم هو لرنز انګلیش انګلیسي ژبه څوک زده کوي هو لرنز انګلیش صحیح دی دا هم ترتیب یې لکه د مثبتې جملې ترتیب سو دا فاعل سو فعل دی فعل ته به حتما اس ورکوئ ګورئ د مثبتې جملې ترتیب دی فعل ته به حتما اس یا اس ورکوئ هو لرنز انګلیش نو دا خبره هم په یاد دا د هو دپاره ځانګړې خبره ده اوس نو دا هر وخت نه دلته بیا هو از آبجکټ هو از آبجکټ که ته کله مفعول پوښتې صحیح دی مفعول چې پوښتې دا بیا بله خبره ده دلته نه بیا هغه عام ترتیب کارېږي مثلا زه وایم نفر چې دی ته د یو چا سره وینې هغه نفر چې لیدل کېږي هغه مفعول دی د چا سره ملاقات کوي نو دا بیا هغه عام ترتیب کارېږي هو ډو یو میټ اوس د ګوره کتل ته کوې دا دی یو میټ څوک کوي میټینګ ته کوې هو ډو یو میټ د چا سره وینې هغه نفر چې لیدل کېږي هغه مفعول دی زه په د هو لغات د دې لپاره کاروم چې زه هغه مفعول پوښتم ته چا سره وینې هغه کس چې لیدل کېږي نو دا بیرته عام ترتیب سو WH لغات سو auxiliary verbs subject او فعل صحیح دی په یاد نه دی WH لغات auxiliary verb subject او verb دا کار سو who do you meet صحیح دی یا مثلا زه وایم دا ډاکټر د چا علاج کوي هغه کس چې علاج یې کېږي دا خو نو مفعول دی نو هم عین ترتیب دی who does he treat دی د چا علاج کوي who does he treat صحیح دی که ته هم د چا سره ته ځې who do you go with هغه نفر چې ته د چا سره ځې هغه مفعول تر who do you go with نو که چیرې who as object و دا خو نو بیرته عام ترتیب دی هغه عام ترتیب د WH questions دا کاریږي
کله چې تاسې دغه ویډیو ګورئ تاسې په کتابچه کې د دې دپاره د دې ویډیو سره نوټ هم اخلي او زه به تاسې ته دغه نوټ چې دا ما تاسو ته ولیکئ دا به تاسو ته وساتم انشاءالله بیا به تاسو ته پوسټ کوم چې تاسې کولی شئ په کمنټونو کې زه به د دغه نوټ لینک تاسو ته پوسټ کوم بیا تاسو کولی شئ هلته یې ترلاسه کړئ او یا هم په ډسکرپشن کې که چیرې تاسو یو لینک ووینئ زه به هلته واضح ورته ولیکم چې تاسې دغه د صنف درسي نوټ دی تاسې کولی شئ د هغه ځای څخه د ځانو سره ډاونلوډ کړئ دا نوټ به ووینئ خو ښه خبر دا ده چې ستاسې سره کتابچه در سره وي او د دې ویډیو په جریان کې تاسې یاداشتونه اخلي صحیح سو دا هم WH کوېشن سو نو انشاءالله په سمپل پرزنټ ټنس کې داسې یو سخته خبره به نه وي پاته دا څو خبرې موږ ویلې وې اول د زمانې نوم دا به ستاسې زده وي پسې ډیفینیشن یا یوزیج سټرکچر یا ساختمان جوړښت چې څنګه لغاتونه وړل کېږي اګزلري ورډز کومکي فعلونه اګزامپلز په مثالو کې موږ ډېر کار وکړي تر ټولو ډېر وخت د دې درس مثالونو زموږ څخه ونیوئ راځو دا ټول مثالونه موږ د اکشن لپاره وو په دې زمانه کې سټیټ څنګه جوړو سټیټ یا هم حالت سټیټ ډېر اسانه ایزمار په کارولو سره چې هی is a teacher. They are players. دوی چې دي لوبغاړي دي. They are players. یا مثلا لیکي چې we are students. دا بل حالت سو یا وایي چې I am a lecturer. دا سې لیکي نو دا ازمار چې کار کوي بل شی کار نه کوي دا حالت سو سټیټ یو بل شی پاته سو چې هغه ملکیت یا هم پراپرټي ملکیت دپاره خو نو تاسې پوهېږئ اصلي فعل چې دی هاف دی هاف ته که چیرې تاسې اس ور اضافه کوئ نو دا حالت به چې شي په هاز باندې بدلیږي ګورئ دا په یاد ولرئ اصلي فعل د ملکیت دپاره هاف دی خو کله چې هاف ته اس ور اضافه کوي دا داسې یو فعل ورڅخه جوړېږي هافز دا ډېر سختېږي نو ضرورت یې نشته چې موږ دونه سخت کو نو لاندې یو شکل د دې څخه هاز جوړېږي ستاسې چې دا په یاد وي چې اصلي فعل د ملکیت دپاره هاف دی که اس ور اضافه کوي په هاز باندې بدلېږي اوس نو که بیرته موږ د هاز څخه اس ایسته کو اچ ای پاچېږي ها یا بیرته بیا موږ بیرته خپل اولنی شکل ور اچوو هاف ور اچوو اوس نو راځئ ډېر مثالونه اول بیا د جمع لپاره وی هاف ا هاوس موږ یو کور لرو وی هاف ا هاوس صحیح دی دا چې منفي کوئ وی ډو ناټ هاف ا کار موټر بیا نه لرو کور لرو موټر نه لرو وی ډو ناټ هاف ا کار دا یې منفي ډو وی هاف ا کار آیا موږ موټر لرو دا یې سوالیه ډو وی هاف ا کار دا خو نو ډېر اسانه سو سوالیه که WH کوېشن جوړوئ چې موږ څه شی لرو what do we have موږ څه شی لرو what do we have صحیح سو بل مثال he have ته اس ورکوي نو دا خو فاعل مفرد سو have ته به څه شی ورکوئ اس به ورکوئ he has a car د یو موټر لري موټر لري اوس نو که زه وایم چې دی بایسکل نه لري څنګه به وایم he does not خو مې کار کوي does دلته په does کې اس یو وارې کار سو ای اس کار سو بیا به د حذف څخه اس ایسته کوئ نو تاسې ویلي وه ګورئ د حذف څخه چې بیرته اس ایسته کوي بیرته به خپل اصلي شکل ته واوړي اصلي شکل یې څه شی دی هاف دی he does not have څه شی bicycle he does not have a bicycle صحیح سو په دې مثال دی څه شی لري what does he اوس به څه کار کوي فعل به څه شي سي what does he have به راسي که به has شاباس what does he have د فعل هغه اصلي شکل راځي ځکه چې په does کې عادي اس کار سو نو بیرته به ته دلته اس ایسته کوې د فعل اصلي شکل به کاروي what does he have دی څه شی لري یو بل مثال پر شي باندې لیکم she has a doll دا یو ناوکۍ لري مثبته جمله صحیح she has a doll اوس نو دا بایسکل نه لري she does not have a bicycle صحیح دی does not does مې ور واچوئ بیرته به د فعل اصلي حالت که یو چا داسې مثال ولیکي she does not has غلط دی دا مثال she does not has she
does not has دا فول غلط مثال دی. she does not has هیڅ وخت نه کارېږي. she does not have بېرته به د فعل اصلي حالت کاروي. نو دا خبره ما په دې خاطر دونه درته اوږده کړله چې ستاسې په هغه اصلي مفهوم باندې سر خلاص شي چې په ملکیت کې have اصلي حالت دی. که چا پوښتنه درڅه وکړله نو چې ولې په منفي جمله کې ولې have کارېږي؟ ځکه چې هلته اس کار شوی دی بېرته به د فعل هغه اصلي حالت کاروي. صحیح دی؟ ستاسې دا خبره په یاد ده؟ ډېر ښه. نو راځئ she does not have a bicycle. که سوالیه کوئ سوالیه یا سوالیه کې په yes no question کې does she have په yes no question کې هم داسې does she have a car does she have a bicycle دا چې شي لري what does she have دا چې شي لري. صحیح سو؟ ته چې شي لري څنګه وایست؟ ته چې شي لري ډېر ښه وایست what do you have صحیح سو؟ دا بل مثال سو what do you have. دوی چې شي لري دا یو آخري مثال لا ولیکئ. دوی چې شي لري what do they have د دې لپاره د جمع فاعل لپاره I we you they او د نور اسمونه چې احمد and محمود my classmates my brothers دا هغو لپاره خو نو همیشه have کارېږي. صحیح دی؟ ستا وروڼه چې شي لري what do your brothers have ستا وروڼه چې شي لري what do your brothers have. دلته ولې have راځي؟ خو هذه جمع دی your brothers. که زه داسې وایم ستا ورور چې شي لري یو ورور دې یاد کړمه چې ستا ورور چې شي لري نو داسې لیکل کېږي what does your brother have ستا ورور چې شي لري. ولې چې داس کار کوي؟ ځکه چې هغه سبجیکټ مفرد دی does دی کار کوي. په does کې د اس کار کوي نو ځکه به has دلته نه کاروي ځکه has چې دی په خپل ځان کې اس لري. has یې مفرد شکل دی نو بیرته به د فعل هغه اصلي شکل کاروي. صحیح دی؟ what does your brother have ستا ورور چې شي لري. ستا همصنفي چې شي لري what does your classmate have راځي what does your classmate have ستا پلار چې شي لري what does your father have ستا پلار چې شي لري. نو دا مثالونه دا ټوله د ملکیت دپاره سوله. نو تاسې په کښتو سمپو کې have او has دا ویلي وه. اوس مو دلته په تفصیلي ډول سره د علتونو سره زده کړله چې په کوم علت سره تاسې دا have او has ولې کاروئ. په سوال کې په yes no question کې دا ټوله مو زده کړله. توجه وکړئ چې ستاسې سمپل present tense یا ساده حال زمانه په مکمل ډول سره زده سوي وي. نو که چیرې بیا هم پوښتنې لرئ تاسې د دې ویډیو په کمنټونو کې زموږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. انشاءالله کله چې زه فارغه سم زه به تاسو ته جوابونه درکړم. نو تر بل درسه پورې ښه وخت ولرئ.